السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه بیا هم د انګریزي بنیادي پریزل وربس دی د نن ویډیو ډیره ښایسته ده ډیر ښایسته بنیادي پریزل ورب دی دا ډیر ایډوانس انګلیش دی راځئ دا راسره واورئ راسره زده کړئ ستاسو انګلیش به په دې باندې ډیر سټرانګ او مضبوطه سي تکړه به سي معناوې هم درته وایم جملې به هم پر جوړو look over examine something fast یو شی چابک کتل امر زغلنده کتن ورته وایو STH معنا something یو شی جمله The doctor looked over him ډاکټر د چابک وکاتی look through read carefully په غور سره ویل په غور سره لوستل یو کتاب په غور سره Please all the students look through the books. مهرباني ټول شاګردان په غور سره کتاب ولولي. Look forward to معنا waiting patiently. په بې صبري سره انتظار کول. جمله We are looking forward to you for your coming. موږ ستا په ډېر بې صبري سره انتظار کوو ستا ډېر سخت انتظار کوو. Look round turn to look at something behind you شاوخوا کتل Why you look round ته ولې شاوخوا ګورې یا موږ وایو Why you don't look round ته ولې شاوخوا نه ګورې Look kindly on approve somebody or something اسبی معنا somebody یو څوک He looked kindly on to our demands هغه زموږ مطالبه منظوره کړه او look to SB معنا somebody look to somebody څه معنا depend on somebody SB to provide help یو چاته د مرستې لپاره کتل we should not look to other people موږ باید بل چاته د مرستې لپاره نه وګورو د مرستې تمه نه وکړو look up and down look at somebody carefully from head to feet یو چاته در سره در نوکه کتل یا د نوکه څه در سره پر کتل جمله Did you look to him up and down آیا ته هغه ښه در سر و در پایه در نوکه وکاتې ښه سم دې ورته وکتل مننه دا و زموږ د نن سبق د انګریزي بنیادي پریزل وربلو ډېر ایډوانس که یې وارې بیا ووایاست ډېر به ګټه درته وکړي که یې ولیکي دا به نوره هم ګټه درته وکړي که یو وار بیا د ویډیو وګورئ ډېره ګټه پرته وکړي Thanks for watching subscribe our channel